د نیوز پریس چینل لیدونکو سلام ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته چینی مقاماتو د افغان چارواکو سره په لیدنه کې ویلي چې زعفرانو سره دلچسپي ډیره ده، ډیر ژر به چین ته صادرات پیل شي. آریانا افغان هوایي شرکت دوبۍ ته خپل الوتنې پیل کړي. د 8 کالو پورې ماشومانو ته پرته د پاسپورت او ویزې په تورخم دروازه د تګ اجازه ورکړل شوه. ملګري ملتونه وایي کوم هدف پیسې چې د افغانستان د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ټاکلي وو هغوی یې لاسته راوړي، یعنې 600 میلیونه ډالر د افغانستان لپاره جمع شول. سهار له سبا په کاپیسا، پروان، لوګر، میدان وردګ، غزني، دایکنډي، فاریاب، نورستان او بدخشان ولایتونو کې د پاسپورتونو د ویش بهیر پیلېږي. د خوړو نړیوال سازمان په افغانستان کې له 22 میلیونه وګړیو سره د مرستو تابع کړي. ملګري ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي چې د داخلي بېځایه شویو وګړیو خپلو مینو ته ستنېدا زیاته شوې ده. جاپان به هم ډیر ژر په کابل کې خپل سفارت پرانیزي. چینایي شرکتونه د افغانستان په مصلحتونو کې پانګونې ته چمتو دي. چینایي شرکت مسؤلین وایي که د نوي حکومت سره توافق ته ورسیږي په دې برخه کې پانګونې ته چمتو دي. د کندهار په ډنډ ولسوالۍ کې د ویجاړ شویو پلچکونو بیا رغونه پیل شوه. د نوي نظام چارواکي وایي د حکومت په لومړیو 3 میاشتو کې د 26.8 میلیارډو افغانیو صادرات لرل چې د تیر نظام د وروستیو 3 میاشتو په پرتله 132 سلنه زیاتوالی ښیي. عربي امارات، قطر او ترکیه غواړي چې د کابل نړیوال هوایي ډګر مدیریت پر غاړه واخلي. لیدونکو له غوږ نیونه مننه، ښې چارې.